هارون الرشید یو بادشاہ تیر شوی. هارون الرشید حج لرات را روانو بغداد ته ورسید. پخوا پیاده خلک تل روان بو قافله ډیر پروتوکول سره را روانو، فوجونه ته مخ کې روستو، نوکران چاکران یو لوی دبدبې سره را روانو حج له. چې بغداد ته ورسید په یو کوڅه کې روانو، اچانک چغې شوې هارون الرشید. د داسې د کیجاوې نه په اس باندې په اوخ باندې سورو د کیجاوې نه داسې سر روچت کړي چې دا څوک زما نوم داسې بېدبې سره اخلي. بادشاه یم او بادشاه ته څوک داسې بېدبې سره نوم اخلي؟ څوک بېدبه دی سر یې روچت کړ. چې مخامخ یې وکتل نو بالول دانا ولاړو. نو بالول خو اصل لیونی ظاهری و، خو نور خو یو قابل سړیو، الله ولا یو پوهه ورکړی و، عقلمند سړیو. خو په کوڅو کې به داسې لیونو په شان ګرځېده. نو بالول ولا आवाज ورک وی هارون الرشید د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عملاً حج نه چې بته نو هغه چرته داسې پروتوکول سره نه دی تللی لکه دا ته چې رواني فوجونه نه مخکې دي رستو دي نوکران چاکران دبدبه هاو مخکې شي رستو شي لار پرېږدی. دا دې څه معامله شروع کړې ده؟ پیغمبر علیه السلام خو حج له تللی، صحابه حج له تللی، هغوی دومره پروتوکول سره نه تللی. نو دا ته ولې؟ هارون الرشید پوه شو چې یقیني زه د سنت خلاف روانې، د شریعت خلاف زه روانې. نو سترګو کې اوښکې راغلې. نو بالول ته وایي بالوله لږ نصیحت راته نور هم وکړه. نیکان خلک وو، هغوی پوهېدل چې یاره د داسې خلکو نه څه فایده اخیستل پکار دي. وی بالول لږ نصیحت راته نور وکړه. نو بالول ورته وایي وی الله چې چاته څه نعمتونه ورکړي نو د هغې شکریه ادا کول پکار دي. یو الله پاک یو انسان ته دولت ورکړی دی، نو چې دولت یې وله ورکړو نو د هغې شکریه دا ده چې دی د هغې نه صدقه ورکړي، زکات ورکړي، صدقه ورکړي. مال د شریعت مطابق وګټي او مال د شریعت مطابق استعمال کی. دا د هغې شکریه ده. چاله چې خدای پاک دولت ورکړی دی پکار ده چې هغه ته صدقه ورکړي. دی ورته یو نصیحت وکړه، ورته وایي چاله خدای پاک حسن ورکړی دی، ښایست یې ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او انسانان چې څومره الله پیدا کړي ټول خشته دي، مزیدار دي. اوس تاله خدای پاک حسن در کړی دی، ته خدای پاک خشته پیدا کړي. نو وایي چې خشته پیدا شوي نو د هغې د وجې نه اوس ته ځان پاک صفا ساته، ځان ګنده کوه مه په ګناهونو باندې. چې ته غلا وکړي، ته زنا وکړي، ته سپک کارونه وکړي، نو ته خدای پاک خشته پیدا کړي او کارونه خراب کې ګنده کارونه کې، نو دا ناشکري ده د حسن. د مال شکر دا دی، ته په مال شکریه دا ده چې هغه صحیح ځای کې استعمال کا، زکات او خیرات تی ورکا. او د حسن ته خدای پاک خشته پیدا کړي نو د دې شکریه دا ده چې ښه کارونه وکړه، بد کارونه مه کوه. الله وی خشته دی، خپل بندگان هم خشته پیدا کړي دي، د دوی دپاره اعمال هم خشته پیدا کړي دي، مونځ، روژه، حج، زکات، ښه کارونه.
او الله ولا دقسی یو پاک ځای چې دی پاک دی، خدای پاک دی، اعمال پاک دی، نو نتیجه هم پاک ده. جنت ولا خدای پاک پیدا کړی دی، هغه هم ډېر خشته او پاک پیدا کړی دی. نو جنت د پاکو خلکو ځای دی، د ګنده خلکو ځای نه دی. ګنده خلک په هلته نه ځي. نو د دې حسن، د دې شکریا دا ده چې مونږ پاک کارونه وکړو، خشته کارونه وکړو، سپک او بد کارونه نه کوو. دریم نصیحت وته بالو نه کوئ. الله چاله عہده ورکی، یو مرتبه وړه ورکی، نو دا هغه عہدې صحیح استعمال، هغې سره انصاف کول. یعنی غرض یې دا چې ته خدای بادشاه پیدا کړي، هارون الرشیده، نو چې خدای بادشاه پیدا کړي نو په رعایه سره انصاف وکړه، رعایه سره بې انصافي مه کوه. د هغوی حق ونه خورې، هغوی ته سهولتونه ورکړي، د هغوی چې کوم حق دی چې هغه ورته پوره پوره ورسوي. عهدې سره انصاف کول. یو سړی دی په یو دفتر کې ملازم دی، نو د هغې دفتر چې کومې تقاضې دي په کار ده چې هغه سړی پوره کړي. یو زمیندار دی، زمینداري کوي، نو د زمیندارۍ تقاضې پوره کړه، هغې سره انصاف وکړه، ښه محنت وکړه، ښه تخم وکره، ښه فصل زرغون کړه چې الله مخلوقاتو ته د هغې نه فایده وي. په هغې کې سستي نه ونه شي، بې انصافي به هغې سره نه کړي. دغسې که د سکول استاز دی، دغسې که یو دکاندار دی، دغسې چې د معاشرې د طبقې هر یو کس دی چې د هغه سره څه اختیار لاس کې دی، نو د هغې شکریا دا ده چې هغې سره انصاف وکړي، هغه عمل سره. هارون رشید ته سبق ورکړه. هارون رشید ته روان شو لاړ. خدا نصیحت یې پرېښود دنیا ته چې تاسو د نعمتونو شکریا ادا کړئ. هر سړی الله ذمہ دار پیدا کړی دی، څه اختیارات یې وله ورکړي دي، خپل نعمتونه یې ورکړي دي. د هغې نعمتونو شکریا هغه دا ده چې مونږ د هغې قدر وکړو، مونږ هغه استعمال کړو او هغه صحیح طریقې سره استعمال کړو، د شریعت مطابق استعمال کړو. دا اوس روجه را روانه ده، 2-3 ورځې پس په روجه شروع کیږي. روجه د الله یو ډېر لوی نعمت دی. د هغې نعمت شکریا دا ده چې موږ د روجې استقبال وکړو. یو مېلمه راځي نو خلک یې استقبال ته ولاړي او ګلونه پې داسې نولي، خوشحالېږي ورته، د هغه دپاره یې ښه مزېدار ځای تیار کړي، د هغه دپاره یې خوراکونه تیار کړي، د هغه قدر او احترام کوي. نو روجه دا د الله یو نعمت دی چې الله مونږ له راکړی دی، او نعمت ځکه دی په روجې سره زمونږ ګناهونه معاف کیږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د روجې په لومبۍ شپه، لا روجه دې نه ده نیولې، د روجې په لومبۍ شپه الله د خپل بندګانو ګناهونه غون معاف کړي. دا د پیغمبر وینا ده. څومره لوی نعمت دی چې الله ورسره زمونږ لا نیولې نه ده ګناهونه معاف، دا چې لا مونږ ونیسو او بیا یو ونیسو او بل ونیسو او بل ونیسو او 10 روجې ونیسو او بیا لیلة القدر دی او بیا پکې چې دی نو ختمونه وکړو، بیا تلاوتونه وکړو، پته نشته الله ورته موږ له کومه مرتبه راکوي. نو چې فریادونه ونکړو، بعضې اوف روجه، داسې خلکو له سوچ پکار دی، هغوی دې دا نه وایي چې روجه را روانه ده، هغوی دې دا سوچ وکړي چې اختر را روان دی. اختر هم پکې را روان دی که نه، نو د روجه د باندې ډېره بده لګي او د روجې دا نوم ډېر بد دی. نو د روجې نوم ماخله که نه، تصور کې اختر راوله چې اختر را روان دی نږدې، نو بیا به طبیعت ښي، بیا به دا روجې لږې ښه طریقې سره ونیسي. روجه د الله یو نعمت دی، د دې نعمت شکریا ادا کړو، استقبال یې وکړو، تیاری ورته د اوس نه وکړو. او تیاری دقه ده چې بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به د روجې میاشت راتله، د هغې نه مخکې تیاری به وکړه او یو روجه دوه به ونیول، زیاتې روجې به ونیوې چې یاره هغه میاشت تیار یو. او صحابو ته به یې پښمنۍ کوئ
تراوی به کوي او خدای پاک پس تاسو ګناهونه معاف کوي، الله به مرتبه درکوي، فضائل به ورته بیان کړل. د دغه مقصد دپاره چې خلک ورته تیار شي، استقبال وکړي. نو روژه ان شاء الله را روانه ده، موږ به دغه تیاری کوو. ورته که خیري دا څو 2-3 ورځې دي او کله او زړه سره به استقبال کوو چې راشي، چې خوشحاله شو ورته چې خدای ته موږ له دا یو ډېر لوی نعمت را کړی دی، د دې نعمت چې هغه موږ صحیح استعمال وکړو. دا 2 مسلې دي. یو مسله خدا ده، او جماعتي کله کله په جس کې په سړی باندې راشي. جس کې ناستې مازیګر دلته پیښور کې جس ته وخته، عمرې له روان دي، بارمل ته روان دي، جس کې کېناست. اوس دلته چې دی نو بس 10 منټه یا 20 منټه رو جماعتي ته پاتې نور پرېواته ته پاتې او دی جس ته وخته. جس خو لاړه بره، چې بره لاړه نو نور خو هلته لګي، هلته نه ده شپه شوې. دلته چې دی نو اذانونه وشو، ماښام شو، خلکو روژه ماته کړه او د ده باندې اوس په جس کې مسله دا ده چې وایي مسلې تپوس دا کوي چې په جس کې به زه روژه ماتوم او که به نه ماتوم. نو د شریعت مسله دا ده چې جس بره لاړ، نور د باندې لګي او تا ته نور ښکاري چې هغه د نور دی، نو روژه به نه ماتې. ګنټه تېره شوه که 2 تېرې شوې او که 3 تېرې شوې د باندې، خو چې دا ټوله ورځ د روژه نیولې ده، نو په جس کې چې دا کم ټیم دی او تا ته نور ښکاري او تیاره نه ده راغلي او نور پروت نه دی، نو ته به روژه نیسې، روژه به ماتې نه. بس چې تا ته بیا پته ولګي چې یاره اوس نور پرېوته، نو تقریبا جس کې هغوی اعلان هم کوي، خو بیا هم خپله به وګوري چې یاره وګوره تیاره راغلې ده، نور پروت دی، نو بس بیا به روژه ماته کړي. خو ماته به نه تر هغې وخته پورې چې تا ته نور ښکاري او نور لګي په جز باندې. دویمه مسله دا ده، دا به اوس راځي تراویح شروع شي. تراویح چې شروع شي نو بعضې خلک لږ لیټ راشي، لمونځ هم تشي وي او 4-6 رکعاته تراویح هم تشي وي. نو مسلې تپوس دا کوي چې یاره دغه تراویح دا د فرض نه به مخکې کوم، امام سره به شامل شم، که دا تراویح به زه څنګه کوم، په کومه طریقې سره به دا لمونځ کوم. نو ګوره یو سړی راغی لمونځ ترې شوی دی، تراویح هم ترې شوي دي 2-4 رکعاته، چې دی راشي نو دا تراویح چې دي دا د فرضو تابع دي، دا د فرضو نه وروسته دي. نو دی به ودرېږي، اول به خپل فرض وکړي، چې فرض یې وکړل بیا د 2 رکعاته هغه سنت دي ورپسې هغه دې موکي. خیر دی که هغه نه کوي خیر دی، خو بیا هم 2 رکعاته هغه سنت دي موکي او بیا دې امام سره شامل شي. تراویح چې کوم ځای کې دي هغه ځای کې د امام سره شامل شي، تراویح دې کوي. کله چې امام تراویح ختمي کړي، وتر د دې امام سره یو ځای وکړي. د ده نه 4 رکعاته تراویح شوي دي، 4 رکعاته تراویح شوي دي، بس چې دی وتر وکړي وروسته دی بیا چې دی نو هغه تراویح راوګرځوي، که 2 رکعاته تې شوي دي او که 4 رکعاته شوي دي. خو وتر به امام سره کوي، داسې نه چې ورګه دا تراویح وکم نو وتر به وروسته کوم، نه، امام سره به وتر هم وکړي او بیا به چې دی نو خپلې تراویح چې ته څومره قضا شوي دي هغه به بیا وکړي.